یو رسول دی بل نبی دی. رسول او نبی په مابین کې فرق شته. رسول هغه مذکر انسان ته وایي چې د مخلوق د هدایت دپاره الله جل شانه رالیږلی او د سره خپل مستقل کتاب وي، دې ته رسول وایي. او نبی هغه مذکر انسان ته وایي چې د مخلوق د هدایت دپاره الله جل شانه رالیږلی وي، د سره کتاب ضروري نه ده. ضروري نه ده چې د سره د کتاب وي او د رسول سره کتاب لازمي ده. نو رسول نبی هم وي، د مخلوق د هدایت دپاره الله جل شانه رالیږلی او چې کتاب ورسره وي نو نبی هم دی، چې کتاب ورسره وي نو رسول هم دی. نو موسی علیه السلام نبی هم دی، رسول هم دی. او هارون علیه السلام ورور دی، هغه نبی دی، رسول نه دی. نو نبی د بل پیغمبر په کتاب باندې عمل کوي او وحی دواړو ته کیږي. رسول ته هم وحی کیږي او نبی ته هم وحی کیږي.